د پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل ګرانو کتونکو سلام. د دې ساعت خبرې ټولګي ته په خیر راغلاست. ملګري ملتونه زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره لږ تر لږه 15 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. ملګري ملتونه وایي چې د اوسني اټکل له مخې لږ تر لږه 15 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو چې دوی یې د زلزله ځپلو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رمیز الاکبروف وایي دغه مرستې یوازې د دې لپاره نه دي په کار چې خلکو ته غیر خوراکي توکي او روغتیایي مرستې ورسوو او سرپناه ورته برابره کړو، بلکې له سیلابونو، زلزلو او اورښتونو وروسته ځینو پیدا کېدونکو ناروغیو ته هم اندېښمن یو چې باید مخه یې ونیول شي. افغانستان کې د تېرې سه شنبې زلزلې له کبله د پکتیا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. د ځایي چارواکو په وینا زلزلې د ځاني زیان ترڅنګ ګڼ مالي زیان هم اړولی دی. ښاغلي اکبروف دغه خبرې څو شېبې مخکې له کابله خبریالانو ته په یو ویډیویي کانفرانس کې کولې او زیاته یې کړه چې د سختو اورښتونو په ترڅ کې خلکو ته د روغتیایي لارو چارو په اړه پوهاوی ورکول اړین دي، که نه نو ښایي په راتلونکي کې خلک له ناوړه وضعیت سره مخ شي. ښاغلي اکبروف وویل چې که څه هم سیمې ته یې مرستندویه ډلې رسېدلې دي خو د سختو اورښتونو او توندو بادونو له کبله یې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه استازی همداراز وایي چې له بېلابېلو اړوندو ادارو سره په ګډه همغږۍ 15 امبولانسونه او 10 ټنه روغتیایي توکي پکتیا ته لیږل شوي دي چې درمل، خیمې او ځینې نور روغتیایي توکي پکې شامل دي. دی زیاتوي د جراحانو او ډاکټرانو ترڅنګ مو شاوخوا 18 ګرځنده طبي ډلې پکتیا ته لیږلي دي او د سپیرې ولسوالۍ ته جلا 8 امبولانسونه او د رښتیا پالو 2 ډلې لیږل شوي دي. ښاغلی اکبروف همداراز وایي چې اوس یې ډېره توجه سخته زیانمنو شویو سیمو ته ده چې ګیلاني له دې ډلې یوه ده. د ده په خبره هلته زلزلې تر ټولو ډېر ویجاړی کړی دی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو.